अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम ओए है छे ओड़ी दी प्रोग्राम कैंसिल छे ओड़ी दी छे हां वाला छे चेहरा अस्सलाम वालेकुम जो सुमर हम मलगड़ी दा टाइम गुड़ी च कम मलगड़ो चैनल ने भी सब्सक्राइब करे चैनल सब्सक्राइब कई नन मुंगा यासी वर्कआउट शांति प्रोग्राम जोड़ो दा मुंगा कुकिंग सेट खस्ते ओ कारखानों के जानता मुंगा वेल लगी छे जानता पखी को बारान वरीगी न रे नमाल च माहौल में एंजॉय को खलको ता कले मुखायू और द कली खंदुना होम वाली इंशाल्लाह मुंगा रागली टोल मरगरी व्लॉग गोरे د یخنې رومبنې باران دی او ټول مرګري به انجوای کوي ما ویل راشه چې زه هم انجوای کوم او تاسو سره شیر کوم دلته راغلو ځان له سموسې را واخستې پکوړې مې را واخستې او بیا خپل سفر مې سٹارټ کو व्लॉग زه هر ځای کې جوړوم خو چې کلی کې کومه مزه یې کنه د व्लॉग جوړولو بل ځای کې نه وي د سکون ماحولي او شنه پټي او دا چې نکسو دا شو چوله ران وریږي ناره نمال چې ماحول من انجوای کو خلکو ته کله مخایو او د کلی خوندونه هم والی نو ان شاء الله مونږ راغلی یو ټول مرګري व्लॉग ګورئ تصویر څنګه وباسو دا بدیت شزونو لو باسا بس اوه هي چه وړي دي پروګرام کینسل چه وړي دي چه ها ولا چه وړي دي خیر سره ګیس پن کو ورپسې بس وای هاي چیرې بودی پاکستان یې ګورا دا ډېر لري راغلی زه حمادیو ویډیوګانې شروع دي چې دلته خو باران نشته دی بس ګرځ ګوش کو واپسې کې مونږ ته گاډي پانچر شو 1 hour later اوس روانګي د خیر سره تقریبا 8 بجې دي او اوس په ان شاء الله تعالی روانګي کو نن زموږ پروګرام دی ټول مرګري برایوځي کیګو او خسته پخلې بکو خوراک پکو نومال چې مینوال سره ز بلاګ شریک کوم او ګوري ډیر مرګري وای چې حماد بھائی ډیلی بلاګ هم کوا نو ډیلی بلاګ ډیر زیات مشکل شي او ان شاء الله تعالی امید دی چې دا موسم لګ نورم یخ شي نو خسته د قانون ویډیو غانې او خسته هوټل دا ټول هر څه مونږ وزټ کو او تاسو ته بخایو بس ان شاء الله تعالی پس ان شاء الله تعالی لګ ځان تیاروم یو زره د اثر لګ وړوم او بس به ان شاء الله تعالی زو نو ټول مرګرو ډیره زیاته مننه او بلاګ ګورئ او دا دې توتی دا وګورئ
ما ځان ریډي کو د خیر سره خپل سفر سٹارټ کوو بایک ریډي دی به زو 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 باندې سره روانو ما او خواږه یاران را سره ملو شو دا تاسو مې را پسمانه او نظام دا ډېر ما ډېر ځات خواږه لګید او د عمر ګری دي اکثر د مکلی تراشي ځکه څنګه لګاو نو یو بلاک کې ما چې بیم راشي او تاسو وګورئ د فراغلو یو چکن رالو بیا غینه بعد سکارو هم رالو نامرګری وای چې سکارو مخکې ته ملو شي ځان سره دا سکاره را واخیستل دی ستاسو ورور حماد خان ورسېدو د خیره ها او دلته اوس مونږ وریته پروګرام وکاو لالا ناسته او بل ورسره څوک ناستی دغه یې ناستی بس پروګرام سٹارټ دی خو زه ډېر زیات پازاب شوم لوکیشن باندې هغه بندې لارې لی بوتلم هغه بنده لارې ته ودروړم السلام علیکم السلام علیکم مونږ خو ډېلي ولاګران یو لالا لوکیشن څه خراب نن هم زړه شوی و پوه شوې ما چې لالا روغواړو د خیره له او ګپ شپ ورسره ولګو پوه شوې ګپ شپ هم ولګو موسم هم ډېر ښایسته شوی دی نور ملګري به هم راځي او لالا څنګه و سفر مزه یې وکړه که نه سفر ډېر ښه بس لوکیشن د خدای بیخو باسي په ګلبهار کې لوکیشن د سړو کار کوي نه ولکه ډېر مهنت وکړو وانس اگین ویلکم ټو حماد خان ولاګز او به دوه ټاپ کې او بیر وړي الماس دلته اور لګولې دا سکاره لګولې دی بلیږي بس الماس خان لګیاره تیکې پټي جوړ کې او بس سیخ کې لګي دا ټایم وګورئ کیناستو د خیر سره سیخان مونږه اوله ګول بس پټي تیکې هم دي او ورسره چې کوم لم تکه هم دا زبردست او مزه به الو اوس پته لګي د تورو خپ موج کې دی هغه چرسی ټکی والا سوې دښنه 12 بجو ته به تور سره درګه چرسی ټکی والا هغه باو کا تور سره درګه برون صبر ګورو ورته ها ما ودی رپاګی زه تعالی امارا نږدې کو ورته داسي دا سه ویډیو کې د سیون ماشاءالله ډېری زبردست روټي وروړي ماما سپیشل خستا زبردست غټه ډبل روټي وروړي ہیں المساكين مليون لا حققنا الى واچو عليك الشعب معناها سوى كمال ما غدا سيراني ولي ما روټي راواله شابه او سره ټیک ټاک کې کتل